زه چې کله وروتم تحقیقاتو ته یې بولم، سترګې یې راوتړې، لاس یې شاته را ولچکل. نو اتې ما دا په زړه کې دا سوچ کړ چې دا به دې و چېرته بیایي. نو چې کله یې د اتاق نه راوباسلم او روان یې کړلم، اتې په یو وخت کې په چوکۍ کې کېنولم چې سترګې یې راباندې خلاصې کړلې. داسې یوه کوټه وه، بلب پکې لګېدو، د شاوخوا دورونه چې دا ټول په وینو باندې سره وو. اتې نور یو د دوه د امنیت نفر وو، مولونه یې والي وو، ښایست سترګې ښکارېدلې، نور ذاتي شی نه ښکارېدو. نو ذاتي دغو راته وویل وایي ځوانه ووایه، حال ووایه، وایي ځان دې مه راباندې عیبې کوه، بیا به ارمان درځي، تو نه دا ښه ده چې په خپله خوښه باندې اقرار وکړې. چې ما ورته وویل ما زه خو ګوره نه طالب وم نه طالب پېژنم، ما کېدی شي تاسو ته چا غلط راپور درکړی وي. خو بالاخره یې اتې نه منله. نو اتې د ما لاس شاته راوتړل په چوکۍ پورې، اتې پښې مې هم راولچکلې په چوکۍ پورې، لاس یې م راوتړه او سترګې یې راوتړلې، د هغه د سکنجې خوله یې را په سر کړه. اتې دوه درې واره یې برق راکړو، بعد له هغو نه بیا نورې سکنجې وې، ساه بندېده وه او په خوله کې اوبه اچولې چې هغه بیا سړی به داسې و چې اتې نفس بندېږي، اتې به بیا پرېښودلې. بیا به لږ په اوښکې راغلې، بیا به یې ساه دربنده کړله، سکنجه به یې درکړه، بیا به یې پرېښودلې. په دې باندې به چې پوه شو چې ذاتي سړی ختمېږي، بیا به یې راپورته کړلې. نو دا ډېرې سکنجې او ډېر ظلمونه، وحشتونه په امنیت کې. 9 شپې 8 شپې زه په دغو ملي امنیت کې ولم، یو 8-9 شپې مې دغلته ملي امنیت کې وکړلې. دغلې شپې په ناوخته کې په 1 بجې او په 2 بجې، په 11 بجې، خو چې کله به موږ سترګه پټه کړه دوی به راغلو، اتې بیا سکنجو ته به یې وویل، سکنجې به یې راکولې. نور هغه رقم سکنجې وې چې هغه هر رقم به د دوی خوښه سوه، هغه رقم سکنجه یې درکوله. چې کله م دغلته 8 ورځې که 9 ورځې تېرې کړلې، بعد له دغو بیا یې د غزني زندان ته ولېږه. د غزني زندان ته چې یوړم، بیا اتې هغلته زندان کې وم، پاته وخت م بیا په زندان